الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استفتاء دغه خورا دا مسله ډیره یادېږي چې په دا اومه مرحله د زموږ دغه اتمه مرحله د زموږ د زکات اتمه چې دغه مالی مدفون دا یو ځای سره پټ کې بار د سړي سورک سي یا پر یو سړي پور باندې دی دا پور 15 کاله بعد یې وکشي په دغه کې و زکات شته که نشته، یا په دریاب کې ورک دی وروسته پیدا کړي یا په یو دشت کې ورک دی وروسته پیدا کړي. دا ټول صورتونه علی کتاب توفیق الله تعالی دا مسله طالبانو موږ ډېره نادره څېړلې ده. په دغه څېړلتلو باندې مثال خلاص ډېره اوږده کړې مه ده. اول یو مال مفقود دی چې ګر سره د سوره کې مکان و هر شی د سوره کې. دوهم مال دی مرعی دی په نیت تجارت رانیولی دی اوس ورسه وتښتېدی دی ورک دی. دریم غویی پسه وښتې رانیوی په نیت د زکات خو وروسته ورک شو. څلورم مال سره زر دی ګر سره دریاب ته ولوېدل. پنځم هغه د په سارا کې مدفون کل پټ کله لیکن اوس یې هغه مفقود ګر سره ورک ته وایي دا مدفون دی. مدفون دا دی پټ کله لیکن خو مکان یې غایب دی چې په کم ځای کې پټ و. هغه ځای لا در سره ورک دی نه در معلوم چې په کم ځای کې. یو داسې چې در معلوم چې په کور کې دی کونج را سره ورک دی هغه نه، یا دا د په سارا کې دی ځای ورک دی. دا څو پنځه. شپږم یو سلطان کوتا طریقه په زوره مال را سواستي، مال یې په زوره را سواستي. زما خبرو ته غوږ نیسئ. خو په تصور کې ملادانه و چې دا به ځینې وخت زورور دی. 15 کاله بعد دغه مالونه ګرده دغه رقم مالونه دا شپږم صورت دا مالونه پیدا شو. هغه مفقود پیدا شو، هغه غدال او هغه دغه ساکت په دریاب کې هغه عابق هغه ګرده هغه مکان چې غیب هغه پیدا شو. دا ظالم چې په زور راخستی و دغه سم واخستی. په دغه ټولو صورتو کې زکات نشته. په دا ټولو صورتو کې په دا شپږو صورتو کې د هر څو کولو بعد چې په دې کې زکات نشته. وم زده کړئ زکات سته. اوس نو نور صورتونه زکات پکښې دي. په هغه مدفون کې چې په کور کې پټ وي په کور کې لیکن خو ځای در سوره کې په دې کې بالاجماع سته. دا خو یې ده. او که چیرې پټو ستا په ملکي مځکه کې یا د پټو په بوستان په باغ کې د پټو خو در سوره کو 15 کاله باید پیدا کې راجح دا په دې کې زکات سته. په کور کې خوره کو په اتفاق سره او که په باغ یا په مځکه کې و بیا څوک سته بیا پر راجح کول باندې سته. په دې کې هم زکات کو وروسته پیدا شو. او که چیرې راولاسو د ستا پر یو چا پور باندې و دغه مدیون په مقر و ستا پر ما روپۍ باندې دي خو در یې نه کړې 15 کاله. خدای دې وکړي په دا مابین کې د 15 کالو دی مسکین وي که مور وي 15 کاله بعد یې درکړلی لیکن خو مقر و په دا یې څو دریم پر دې باندې هم څوک سته زکات شته. دا څو کلو چې و. څلورم که چیرې مدیون هغه منکر و چې تا پور پر باندې و نه در سره منئ لیکن خو دایم ته شاهدان پر و او یا قاضي په دې باندې خبر خو 15 کاله تېر شو 15 کاله بعد ځینې وخت په دې کې هم زکات شته. دا یې څو څلور پنځم دا تاسې زده کړئ. که چیرې مدیون هغه اقرار کوه چې پر ما دې پور دی لیکن قاضي پلاس خط ورکړی و. قاضي څوک ورکړی پلاس خط 10 کاله بعد روپۍ پیدا شو ما ځینې وخت د 10 کالو زکات شته که نشته. یاران وایي نشته ولې پلاس خط صحیح دی. امام صاحب وایي شته د قاضي پلاس خط نه دی صحیح. د امام صاحب کول احوط دی د یارانو کول ایسر دی. هېڅ فتوا پر چا وکړي پر ایسر پروا نه کوي. صاحب اخلاص دلته نه دی چې پلاس خط ورکړي دی مفلس شو دا که نه وکړم هغه څوک دی هغه ډېره پروا نه کوي. ما په خبره م سر خلاص و که منو ستاسې راځئ یروي یاستې مه دغه ځای به انشاءالله په ګردو خبرو به ګونې خدای پوهېدلی یاست. خدایه تو خو یې سر په خلاص کړه الله تو خو یې سر په خلاص کړه. دا ګرده کیسې خو درته رالیا وه ټول درته رالیا. دغه مبنا امام صاحب وایي افلاس ته قاضي نه دی صحیح نو زکات پر سته او یاران وایي افلاس ته قاضي صحیح دی نو زکات نشته. باندې ګوره هر یو مسله بنایه ده. ما د ټول د تیسیر دپاره که سړی فتوا پر دغه بله ورکړي چې پر دې نشته نو په اول کې حساب کړه او یا اخوته فتوا ورکړي په دې څلورم کې حساب دی چې پر دې باندې زکات شته. دا ټوله هدایه جلد اول 109 په کودله کې یا او بدایي و صنایع دوم جلاتات
او در مختار دوم جلد لسمه صفحه، قاضي خان فرامش تیندې جلد اول 255 او فتح القدیر دوم جلد 144 ملتقى الابر جلد اول 208 هندیه جلد اول هغه 144 او باری رایک دوم جلد هغه 312 او عزیز الفتاوا هغه جلد اول هغه 200 او اصل الفتاوا سلرم جلد 215. والله سبحانه اعلم.